د شرم ځای دی چې نن د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د یو جنرال د یو افسر مسؤلیت پر غاړه باندې اخلي. د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک د دغه سن بې شرمه خلکو د لاس څخه چې دوی شرم و حیا نه لري چې دا دونه جنرالان وزیران مسؤلین د اول مرستیال مسؤلیت ولایتونو معلوم دی چې د افغانستان په سطحه د نړۍ په سطحه د کار کوي. دی د کابل د امنیه قومندان د یو جنرال د یو ډګروال په بس کې کار کوي او وظیفه اجرا کوي. دا د افغانستان د ولسونو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره د شرم ځای دی او دغسې کارونه نور به پر دې جنرالانو باندې تاسې اعتماد نه لرئ. هغه په سواو جنرالان په مصارف سوي دي کاډومۍ دي دلته درسونه دي مطالعې دي هغه کېږي هغه لیلې ولاړل. دا که چیرې د کابل امنیت د پر غاړه واخیستی د هلمند ته نو سرور دانش واستئ بل ځای ته د بل واستئ نور مسؤلیت دوی وخي ژارک دې پرېږدي. دا د افغانستان د خلکو دپاره د شرم ځای دی. غیر قانوني دغه باید موږ په مشرانو جرګې کې دلته تایید نه سي چې هغه غیر قانوني کړي نو نور هم دوی تشویق کوي چې په سبا د کابینې وزیرانو واستئ ولایتو ته. مشکلات ستونزې د جناب رئیس صاحب په هلمند ولایت کې د وظیفې اعلان کم جنرالان چې تللي دي صرف د ولسمشر ته غلط راپور ورکوي تشریفاتي کارونه کوي یو ګام یوه لویشتې پر مخ باندې حرکت نه دی کړی. ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. هلته طالبان برلاسي دي. د لښکرګاه د په 300 مترۍ کې طالبان هلته وجود لري. کوم عیا چې دلته تللی د ګر جنرالان هم دې رتبې پر وژو باندې ولیدي. هلته موږ سرحدي لیوا لرو. د سرحدي لیوا په کوڅه کې فلمداري ډکه کړل. هلته یې فلمداري ډکه کړله ول موږ د نادالي په سا کې دا خو د افغانستان د خلکو دپاره شرم دی. دغه د دوی درواغ دغه د دوی ظلمونه دغه د دوی تکلف دغه د دوی چم خم چې زموږ د ولس سره کوي دغه د افغانستان ولس دغه حالاته ودروي. د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک د دغسې بې کفایته خلکو څخه نور ستړي راغلي دي په عذاب راغلي دي. نور به د طالبانو سره خبرې کوي نور دوی موږ ته امنیت نشي راوستلی موږ ته سوله نشي راوستلی موږ ته خوشحالي نشي راوستلی فساد نشي ورکولی ناروا نشي ورکولی. زموږ خلک بې ځایه سوي دي کورونه وځایونه دنې پاته دي پر سړکانو باندې شپې ورځې تېروي. دغونې څوک نشته چې زموږ پر خلکو باندې ورحمېږي رحم وکړي او زموږ د خلکو سره کومک او همکاري وکړي. دا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه مشکلات او ستونزې راخوایي روانې دي او که چیرې دغه لړۍ نور هم دوام وکړي د افغانستان ولس د افغانستان خلک نور د طالبانو سره خبرې کوي نور د دې بې کفایته حکومت